ما استاد زنانه د غیبت د چغلۍ او دغه شانتي کې د څاورو د دین موږ نه وزګار هغه صحابیات حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په باره کې راځي و یو پیر د شپې په مانځ باندې ولاړه ده 2 رکعات نفل نیت تړلې قرآن شریف شروع کړ دې د الف لام نه شروع کړ دې 2 رکعات په کې لوګه ورناس باندې ورسو دلته کې چې دې ورناس یا عائشہ نراغه بلال رضی الله عنه आवाज کې الله اکبر د سهار اذان شروع سهار عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي یا الله دا شپه دې دومره لنډه کړه چې ما په کې صرف 2 رکعات مونږ کو 2 رکعات مونږ امانت شپه کې اغم زنانه وي مونږ استاد هم زنانه دي مونږ تاسو د یو بل د وخونه د دین نه وزګار د شغلې نه وزګار د یو بل د جنگولو نه وزګار د یو بل خطه پورته کولو نه وزګار او مونږ تاسو لپاره خو بیا دا چې دا د ګټې میاشت دکاندار لپاره خصوصي د ګټې میاشت دا الله پیغمبر فرمایي چې د ګټې میاشت خو د آخرت لپاره په دې کې یو عمل الله جل شانه نفل او ثواب الله په فرض باندې ورکړي او د یو فرض ثواب الله په یو فرض باندې ورکړي په دغه نیت باندې د ګټې میاشت خو مونږ تاسو هغه ګټه مونږ دنیا لا راوړه او دنیا لا څنګه راوړه بعض خلک چې کوم کسان دي هغه خوب ته بس کار وي چې سهار پښمنه کول نو سملاستل دي او داسې پکې ماشاءالله نظر دی او وې دا ماښام اذان چې وی ګران خلک ما په زور پاتې کور کړه د صفاتي چې پاتې روزه ماته وکړه دا د غنیمت میاشته د لپاره د غنیمت میاشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیر منبر دهیږي په اولنې پاړې باندې قدم ایږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي آمین کله چې په دېمه پاړې باندې قدم ایږي نو بیا وی آمین کله چې په دېمه پاړې باندې قدم ایږي نو بیا وی آمین کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر ته وخته نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته خطبه فرمایله داغه رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدر اكوشو صحابي راځي الله پیغمبره نن ته منبر ته نن منبر ته د خطر په وخت کې موږ تاسو نه ناشنا او خبره اورېدلې دا خبره موږ تاسو نه مخکې نه اورېدلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې او جی دا څه ده کله چې ما د منبر باورنې پرې باندې قدم مبارک کې خورو جبرئیل علیہ السلام ما لراغه ما ته وی چې تباہ شي برباد شي او هلاک شي هر هغه کس تباہ او برباد شي هر هغه کس چې هغه باندې د رمضان المبارک میاشت راشي او هغه مغفرت نشي نشي او سره د سحر نه د ماسپخین په د ماقامه پورې دی نه د چې مغفرت نه کیږي دا اسی بدقسمتی وي اسی بدقسمتی خا ستا په محله کې قرآن لوستل کېږي د قرآن درس روان دی او تفکر کې پروت دی داسې نه که چېرې زه راشه زما د رب کلام بیانېږي زه دې ته 15 منټه وخت ورکړم 10 منټه وخت ورکړم چې څومره ټیم زمانه کې نه شي هغه ټیم زه د الله کلام واورم ځکه دا زما د الله کلام دی او تاسو با اوریدئ وی د قرآن شریف د تلاوت کول نه په اوریدلو کې ثواب زیات دی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ته فرمایي وی ما د قرآن وایا صحابي ورته وی دا الله پیغمبر تا ته قرآن څنګه وایما حالانکه قرآن کو پتا باندې نازل شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي نه الله قرآن ما ته وایا صحابي لګیا قرآن شریف ویلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سرغنا د اوخ کو چپاره دیږي او کې دیږي قرآن د اوریدو ځان خوان دی
او هغه خوند په تلاوت کې چې کوم خوند دی هغه خوند زما او ستا ته حاصل نه دی د هغې وجه سره ما دا د قرآن په مقصد پوهېږو نه چې الله څه وایي پوهېږو نه چې کله سړی پوهېږي نو بیا چې د قرآن یو آیات وایي یقین وکړه بیا سړي ته خوند ورکوي او مزه ورکوي او دا خو د قرآن معجزه ده چې هر یو کتاب چې ته یو پیره ولولې دوه پیرې ولولې نو اخري کې تا ته زړه ډک کړي او دماغ باندې دې بوج راولي وي یاره دا څه وګوره خو یو د الله کلام دی دی چې څومره لولې دومره تاله خوند درکوي دومره تاله مزه درکوي هر عالم نه چې اورې یو آیات دی تا به سلو ملیان نه اورېدلي خو چې د 101 ملا نه یې اورېد هغه د خولې نه بل خوند کوي هر یو د خولې نه ځان له مزه ورکوي هر یو خولې نه ځان له یو طریقې څخه روزي قرآن او ته وایې چې دا ما مخکې اورېدلی هم نه دی دا د قرآن معجزه ده نو کوم کسان چې قرآن کې شریک شوي دي هغه د مبارک بادۍ قابل دي او الله دې د هغې دغه ناسته په خپل دربار عالي کې قبول کړي خو به هر حال کوم کسان حاضر شوي نه او نن هم انشاءالله حاضر شي مونږ د خپل رب نه دا امید لرو چې دا هم زموږ او ستاسو لپاره انشاءالله د سرفرازۍ او د مغفرت ذریعه ځکه وایي کله چې د قرآن شریف په ختم کې حاضر شي دا دومره اجر او ثواب تاله درکوي لکه دا ټول قرآن چې تا ووایي بهرحال ما عرض کوم په مسلمان کې د مسلمان سره شیطان ملګری دی د مسلمان چرته هم کامیابۍ ته نه پرېږدي شیطان چرته هم دا نه خوښوي چې دا مسلمان دی کامیاب شي او دی چې د جنت والا جوړ شي ولې د دې مسلمان د وجې نه شیطان ملعون شوی دی هغه د جنت نه وتلی دی د جهنم والا جوړ شوی دی نو هغه خو ځان ملګري ګوري که پښتو کې خلک متل کوي وایي دنیا د نیمې نه نه وځي نو هر یو سړي ملګری د شیطان ملګري پکې وي باره معرض دا کوو چې رمضان المبارک میاشت د غنیمت میاشت ده خو لیکن زه دوکاندار یم په خپله دوکانداري کوم ما دکاندار په دکاندارۍ کې غنیمت ګڼل دی ما د 50 روپو شعر ما هغه 10 روپو ته خېجول دی ولې رمضان مبارک کې چلیږي که نه خرڅېږي وروسته خو بیا زه ځان نه مچان شړم بیا خو څه شی نه خرڅېږي خو دا د ګډې میاشت ده که نه دویم اکثر کسان دکانداران لکه دا ټیم د دې نه دی انشاءالله پولیس به په دې خبرو بحث کړی وي مونږ دکانداران تبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په ورځ د قیامت به څو کسان د عرض رسول لاندې یو پکې هغه تاجر تجارت کوونکی صادق رښتینی تجارت بهترین معامله ده که هغه د هر چیز تجارت کې هر چیز اجو خرڅه دا بهترین کار دی خو لیکن په دې چیز کې څو خبر نه اجتناب ځان ساتل پکار دي د ټول نه اول دروغ دا یو شی ما په 100 روپۍ اخیستی دی زه نه لکه دا ما په 15 روپۍ اخیستی دی دا ما په 11 روپۍ اخیستی دی دا ما په 20 روپۍ اخیستی دی خو چې هر څه ورته ووایم دغه ټوله ګټه دغه سما د سر سره دا ټول هر څه شو حرام شو سر د مبيعي سر به نه ښایي چې دا چیز ما په 2 روپۍ اخیستی دی بس هلکه ما له سړي اسې راګرځی ما اسې راوړی خدای د بیې خط کومه که علي واله که نه علي ماله مونږ د هغه خپل اعتبار لپاره خپل هغه حلاله ګټه مونږ حرام وکړو یار دا ما په 50 اخیستی دی خو چې دا ته شپې ته راکړه او اخیستی دا په 10 او په 20 دی دویم غټ ګناه په مونږ کې بل مبتلا شوی دی دې خبرو نه اجتناب پکار دی ملاوټ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من غشنا فلیس منا چا چې ملاوټ وکړي دا زما امتی نه دی او نن ټول دکانداران وګوره هغه ټول دکانداران هم ملاوټ کوي چیز 2 نمبر دی په 1 نمبر یې خرڅو ډېرو کسان یو
چیز راوړي په یو قیمت باندې او بیا ورته دلته کې پکې دروغ وایو. لکه مثال به زه لاندې مثال درکړم چې ډېر کسان داسې دي چې بازاري پی راوړي. مثال وایم دا بازاري پی چې راوړي نو زه وایم چې دا ما دې مولي صاحب راوړي او د ده د کور پی دي ما دا پیسه کوم او هغه پکې څه شی دی هغه میلټوک دي یا پکې هغه پوډر دغه پوډر زه په صحیح پر قیمت باندې خرڅوم او تا ته پکې دروغ ووایم. دغه شانتي کې ډېر کسان پکې داسې بازاري غوړي پکې وکاروي او یاره که دا خو ما بره کور کې اغوستې او ما له پلانکي راوړي او ډېر ښکلي غوړي دي که نه دې ته ویل کېږي دوکه. دا تمام څیزونه چې دي په دې کې حرام او ناجایز دي. هغه خپل حلال رزق ما ته په دې باندې حرام وکړه. نو په دې څیزونو کې احتیاط پکار دی. د غنیمت میاشت ده خو د عبادت لپاره ده، د نیکو اعمالو لپاره ده، د ګناه لپاره نه ده. دویم ماشاءالله دا د الله جل جلاله سود دی، د الله فضل دی چې الله پاک ما او تعالی علما راکړي دي د الله کلام ما او تعالی داسې ډول مو زموږ مشرانو نه تاسو کا اکثر کسانو کا او اوسم د تبلیغات نه تاسو کا بعضی نه پکې اوسم شته لکه یو ملګری کارګزاري بیانوي مو چلاو سړی موږ دوی چې تاسو د جنازې څوک نشته ویول نشته ویل موږ د دې جنازه پرواړي ویل جنازه نه او ژوندې ده وی ژوندې خو بیا څوک نه شي جنازه کې وسه دا جنازه کې ولانه نه کېنا چې کومور چې لا وځو ټول تاسو جنازه وځو دا د الله سود دی چې ما تعالی الله پاک علما راکړي دي او د الله کلام د الله د رضا لپاره ما تعالی سي او باغې کې بیا زنانه اوله خبره خدا د چې څنګه سبا او ویډیو کې دي چې الله پاک دې ولله عمل کولو خو به مونږ ټول راځي. خو په هر حال زه ماته پرون ماته سلام چې درس کوي د زنانه راځي او کس خو چې یاره د زنانه راځي او هغه نو موږ دوی چې هغه نور هیڅ نه کړی که یو ټکی نه یاد کړی یو کس وي کوم څه دینه تاسو به جدي وټه یاد کړی کنه ما ته کنه خو دې وبد او کار خوشی دی د غیبت نه پکې د مشیدي د چغلې نه د مشیدي قران اوریدل یو ټکی په اوریدل کنه چې یو ټکی اوریدل دا ولا بس عمل فکر ونه خو اوریدل دا ولا بس د دې وجه غیبت موږ تاسو دا موږ تاسو اوریدل چې غیبت د ټول نه لوی ګناه دی د ټول نه لوی غیبت لوی ګناه لوی چې هغه غیبت دی او هغه کې مخکې وا د سره مخکې ورګي د زنانه باندې کې مبتلا دي خو اوس پکې موږ پیښ کړل نارینا د اړین نه اول دي راغلی ورته غیبت موږ نارینا چې په دغه کې نو موږ په دې غیبت چې نه کوي دا باندې څو باندې کی د دې ډول علماء دي چې څو څه داسې دي چې دې سره دا روزه چې دا روزه ماتي څنګه چې په خوراک روزه ماتي د قشان کې په غیبت باندې روزه ماتي درو د موږ تاسو مشغله ګرځیدل په درو باندې روزه ماتي د دې خبره موږ تاسو اجتناب وکړو ځان ساتو او دا خبره اخلي کوم ان شاء الله دې سره شروع کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری عشره دا ما تاسو چې دا عتق من النار دا خپل فرض باندې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام سره د ملائکه راځي او دا شان دغه د ليله القدر په شپه باندې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام سره د ملائکه راځي او بیا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا شپه ختم شي جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ملائکه ته وایي چې زه کوشش کوم دی واپس ځي. نور حدیث په تاسو باندې خو بهرحال جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام نه ملائکه پوښتنه چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر په مبارک څوک شو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې دا ټول ګناهونه معاف شو د ټول ګناهونه معاف شو خو مگر د یو څو کسانو ګناهونه معاف نشو یو باندې کې کینه کړل حسدګر کینهګر یاره د دې سړي دا سړی ګاډي دي ولې دي دا دې سړي سپینې کپڑے اوستې دي ولې اوستې دي
دې څو نن په کور په سرګر یا ته وګورئ دنه یې سلکړي او سیدې ته وګورئ سر دماغ دې هيا اکثر خلک وایي یاره پلار به دا لوګي نه او اسماته نه کېدو او د ماسه به سلکړي او سیدې دا خو څه ورته بس الله پاک په انسان باندې تلک الايام نداولها بین الناس دا کله یو حالت په انسان راځي کله بل حالت راځي دا حالات راوځون کې ولا الله دې یو ذات چې په باندې حالات تغییر او تبديل راځي چې هغه د الله ذات دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راځي ووجرك عائلا فاغنى ما تمن دلوي وګه او ته وګه نبی اسلام اولنی حالات صفو د غربت حالاتو روسو کې الله پاک د ماداري حالات راولي د صحابه اولنی حالات صفو د غربتو لکه حدیث کې راځي نبی اسلام یو پر صحابه ته فرمایي وای چې رمضان المبارک کې یو روزه د یو روزدار او جماعت ورغون دا هغه ګناونو کفاره ده صحابه راځي الله پیغمبر په مودي کې خدامون دې چا طاقت نه لري چې موږ سره په مارخه د باندې وړي ورته نبی رسول الله دې نه دا پدې باندې نه دا دا پدې چې دې یو څه ورکه د ګوري او دانا ورته الله تعالی ثواب ورکړي پدې باندې نظر صاحب حالات ورسره د صاحب حالات بیا دې حتی رسېدل چې په منځونو سونه سره راځو نظر دیو انسان نو چې مثال په تور دې څه شو دا الله حالات دی الله پاک ان الله يقبض ويبسط الله مالدار دا ولا غریب کو دا الله خلاص کړي چا مال ورګي چا مال واړي دا الله خلاص کړي سبحان الله بلا کو چې دا سره الله پاک نو چې نګر سره د کوم سړي په ځای کې بل کې نه په دې حاصل دی الله پاک دا نو نو ان شاء الله دا یزنه چې دی دا تاسو د زړه وګورئ الله پاک دې د عامو توفیق راکړي الله پاک دې تاسو د انا تاسو راځي د خپل دربار